बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, तोहफत इस्लाम शुरू हुआ। राज़ी छी द रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दागी यो नुस्खा मोतासु द तकब्बुर द इजाले द तकब्बुर द खत्मे दो अगा ओवायु वाउरू ओ पेजनु او عملی کو زمنګا او شریعت کې ټول آداب دي. اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها. یو بل ته سلام کول، بهترین طریقې سره د هغې جواب ورکول، او د مسلمان په حقونو کې رد السلام هم دی چې د هغه د سلام جواب ورکول. حسن بصري صاحب وایي التسلیم تطوع والرد واجب. سلام کول سنت دی، خو د هغې جواب دا فرض او دا واجب دی. رسول علیه السلام وایي سلم علی من عرفت ولمن لم تعرف. څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام پې کوه مسلمان باندې. او رسول الله السلام صحابه ته وایي افشوا السلام، سلام عام کوي په خپل میس کې. واطعموا الطعام، فقراو باندې خوراک کوئ. وصلوا الارحام، خپلولی پالئ. وصلوا باللیل والناس نیام، او تهجد کوئ د شپې مونځ. حال دا چې خلک ودی آرام کوي او ته الله ته ودرېږه. فاذا فرغت فانصب، درز دعوت درس و تدریس بیان نه فارغ ہے نو الله ته ځان ستړي کول دي په عباداتو باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آدابو کې د سلام په باره کې دا هم فرمایلي دي البادئ بالسلام بریء من الکبر. څوک چې السلام کې وړومبېوالی کوي نو دی د تکبر نه بری دی، دی د تکبر نه خلاصیږي. نو پکار دا دی چې منګه د رسول الله سلام دا ادب خپل کو، دا تعلیم دا غي موږ چې راکړ دې په دې عملی شو نو موږ له الله تعالی د تکبر نه، د کبر نه، د غرور نه نجات او خلاصي راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ملګری ډیر عزت کولو، تر دې پوري چې رسول الله اسلام به کله ملګری رابلو نو کونی باندې به رابلو. چې چا به کونیه نه وه رسول الله اسلام به ولا کونیه کې خود لک عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د هر چا کونیه شته دی او زما نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ته عبد الله شو، عبد الله. دا بیا دغه کونیه ولکه څنګه چې امام بخاری رحمت الله علیه ابو عبد الله ځان سره لیکي، عائشه رضی الله تعالی عنها عبد الله. بهرحال دا د رسول الله اسلام علاج ما او تاسو ته مخې ته شو. تکبر نه د بری کېدو الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. سبحان الله.